دا د غزي خان یونس کمپ دی چې اوسیدونکي یې د 450 جوړو د ډلهییز واده خوشحالي لمانځي. د ډلهییز واده مراسمو لپاره یو شمیر فلسطینیان راغونډ شوي ول. دا هماغه ځای دی چې له تیرو 2 کلونو راهیسې پکې جنګي حالت و. د ډلهییز واده تنظیم د متحده عربي اماراتو حکومت په مرسته شوی و چې دې ته د خوشحالۍ جامو نوم ورکړی و. د واده زلمو د ژوند د نوي پړاو پیلولو په اړه خپل احساسات څرګند کړل. دا احساس په رښتیا ډیر ښکلی دی. هغه دا خوشحالي ده چې له سختو کړاوونو وروسته مو ترلاسه کړه او ورته مو سخته اړتیا هم لرله. د سخت ژوند لوږې او د خپلو دوستانو او عزیزانو له لاسه ورکولو وروسته دا خوشحالي مو په نصیب شوه. د نوي واده کړو په وینا جنگ ځپلي غزې په دې کیمپ کې دا ډلهییز واده یوازې خوشحالۍ جشن نه بلکې د ژوند د بیا پیلولو یو پیغام دی. د غزې جګړه چې اوس 2 کاله پوره شول د سیمې د خلکو لپاره د نه هېریدونکي ناورین سبب شوی دی. د 2023 کال د اکتوبر په 9 حماس وسلوالې ډلې د بریدونو وروسته اسرائیل په غزا کې پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په دې موده کې له 80,000 زیات فلسطینیان ووژل شول. د غزې ډېرې سیمې له خاورو سره برابرې شوي. له هر 3 کورونو څخه یو کور ویجاړ شوی. د اوبو او برېښنا سیستمونه له کاره لوېدلي او روغتونونه تړل شوي دي.